د فیسبوک ورکه شوی آی ډي بالکل په یو کلیک سره واپس کوي. که چیرې ستاسو د فیسبوک آی ډي د تاسو نه ورکه شوی وي یا تاسو په یو نمبر باندې د فیسبوک دوه درې آیډیانې جوړې کړې وي و چې ستاسو کوم مین اکاونټ وي هغه نه راخلي او نوي اکاونټونه راخلي نو دغه پې هم تاسو په اسانۍ سره واپس کولی شئ او ورکه شوی آی ډي خپله واپس بیا تاسو ریکور کولی شئ. طریقې تاسو ته ټوله درښایم سټیپ بای سټیپ یې ګورئ خو د دغه نه مخکې دا ویډیو د ځان سره سیو کړئ. بل دغه شانتې امیزنګ ویډیو کتلو لپاره د اکاونټ در سره ضرور فالو کړئ. اوس دغه دپاره به تاسو په خپل موبایل کې هر یو براوزر اوپن کړئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ APKXEC د سپیلینګ ته وګورئ همدغه شان به ولیکئ سرچ به یې کوئ. د اولنۍ سایټ پر واخلئ APKXEC.com په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو په دې سرچ بټن کلیک کوئ او په دې ځای کې به تاسو UPX ولیکئ او سرچ به یې کوئ. د اولنۍ ارټیکل پر واخلئ په دې به کلیک کوئ بالکل ښکته لاړ شئ په ډاونلوډ کلیک کوئ او د اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. چې څنګه هم ډاونلوډ کوئ اوپن به یې کړئ. چې څنګه هم تاسو اوپن کړئ دا پیج به تاسو سره کولاو شي. دلته دا یو اپشن دی دا شین دی صحیح دی دا به تاسو سره هم دغه شانتې شین وي یعنې د دې په وجه به ستاسو لوکیشن چې دی به چینج وي. بیا به تاسو په دې سرچ کې m.facebook.com ولیکئ او سرچ به یې کوئ. د سرچ کولو نه پس تاسو به دلته خپل د فیسبوک آی ډي چې په سوي هغه به دلته ورکړئ پاسورډ به ورکړئ په لاګین به کلیک کوئ په یو کلیک سره به ستاسو دغه آی ډي لاګین شي. که دلته نه لاګین کیږي نو بیا به لاندې تاسو په دې فارګټ پاسورډ کلیک کوئ. ستاسو آی ډي په نمبر وي یا په جیمیل وي هغه به تاسو دلته ورکړئ. که په هغې هم نه راخلي نو بیا تاسو خپل د آی ډي پروفایل لینک کاپي کړئ هغه دلته ورکړئ په کنټینیو به کلیک کوئ. دلته به ستاسو آی ډي ډایرکټ راواخلي نو هغه څیز پکې سلیکټ کړئ چې تاسو سره اویلیبل یا ته به کوډ لاړ شي یا کوډ راوالئ دلته ورکړئ ستاسو آی ډي به لاګین شي. که تاسو ته پاسورډ یاد وي او ستاسو آی ډي نه لاګین کیږي دلته به تاسو په دې اخري اپشن کلیک کوئ په کنټینیو به کلیک کوئ. خپل هغه پاسورډ به ورکړئ او بیا په لاګین کلیک کوئ په یو کلیک سره به ستاسو آی ډي لاګین شي. که ستاسو آی ډي ورکه شوي یا ستاسو په یو نمبر باندې دوه درې فیسبوک اکاونټ وي مین اکاونټ نه راخلي نو په دې طریقه تاسو بالکل په اسانۍ سره دغه ریکور کولی شئ.